السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د چارجینګ د حوالې سره یو ښکلی اپلیکیشن ښایم. داسې اپلیکیشن دی دوستانو چې کله هم تاسو خپل موبایل چارج ته کیږدئ چې کله هم څوک ستا موبایل ته وګورو نو پخپله به حیران شي چې ستا موبایل کې دا څه دي، موږ ته هم دا وښایه. دوستانو ویډیو شروع کوو، خو د ویډیو نه مخکې که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي او زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا پښتو زده کړئ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. نو دوستانو خبرې ډېرې نه کوو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو لاندې ډسکرپشن ته به لاړ شئ او هلته لینک دی، په لینک باندې به کلیک کړئ، اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ او اپلیکیشن به انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړ نو بیا به اپلیکیشن خلاص کړئ. دوستانو د ټولو نه مخکې زه تاسو ته ښیم چې دا ټریک دی څنګه. دوستانو دا وګورئ، زه خپل موبایل چارج ته ږدم. ګورئ چې کله هم ما خپل موبایل چارج ته کېښوده نو تاسو ته دلته ښکاري، ګورئ د دې ځینې داسې اور بادېږي رابادېږي. دا څنګه مونږ کولی شو؟ ډېره اسانه ډېر خوندور اپلیکیشن دی، صرف یو څو MB اپلیکیشن دی، خپل موبایل کې انسټال کړئ. ډسکرپشن کې لینک پروت دی، هغې ځینې تاسو انسټالولی شئ. دوستانو ګوره چې واپس چارجر وباسم دا ختمیږي، واپس چارجر ورکوم نو چارجر دا واپس راځي. دا کېږي څنګه دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړ اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ نو تاسو نه بس اجازه غواړي که نه غواړي نو هغه نیکس به کوئ، پرمیشن به الاو کوئ او دلته به تاسو راشئ. دوستانو په دې کې بعضې هغه دي چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو نه دلته وګورئ 8 غواړي، هغه 8 به ګورئ، دلته دا لیکلي دي انلاک افیکټ. نو دا به په دې به تاسو کلیک کړئ نو دا 8 به خلاص شي. ګورئ 8 سیکنډه 9 سیکنډه. نو دا چې کله خلاص شي نو هغه به تاسو ته انلاک شي، یعنی خلاص به شي. هغې نه پس به تاسو دلته کولی شئ پرېږدئ. ګوره دوستانو دا ډېر دلته دي، ګوره ډېر ښکلي دي. ګوره زه چارجر کنیکټ کوم، چې کله مې کنیکټ ګورئ زما دا خوښه ده دا کوم. نو ګورئ دا شی به تاسو سره. دوستانو یوه بله خبره واورئ چې کله هم دا نه راځي نو تاسو به په دغې بټن باندې کلیک کړئ. نو ګورئ دا بند شو او دا به آن کړئ. بیا ګورئ دغه بل زما خوښ دی، ګورئ دا به راشي، دا 8 به بند کړئ. ګورئ دا رالو، دې کې ډېر زبردستې افیکټ دي چې کوم یو هم ستاسو خوښ وي نو هغه کولی شئ تاسو په خپل موبایل باندې پرېږدئ. ښه راځئ دوستانو د دې سیټینګ ته راځو. ګورئ په دې سیټینګ باندې کلیک کړئ، تاسو د دې سایز د دې ځای نه وګورئ، تاسو د دې سایز کمولی او زیاتولی شئ. ګورئ د سایز کم شو، نور هم کم شو، زیات شو. د دې ځای نه تاسو د ټرانسپرنسي کمولی شئ، یعنې څنګه لږ دې ښکاري تت شي، دا تتوالی او تیزوالی دا وګورئ تاسو ته ښکاري. بیا دلته دوستانو تاسو وګورئ، دلته نور شیزونه هم لیکلي دي. دا وګورئ لاک دی، دا دی، دا برې، دا چې د بیهایند نف نیویګیشن بار دې ته وایي، صحیح ده. نو کله هم چې په دې چیک وي نو دا به د چارجر نه اساس کوم بټنه چې ده د دې نه به لږ پورته وي، او چې کله دا چیک وي نو دا به تاسو د موبایل سره به لاندې راشي. ټیک شو دوستانو. نو ډېر خوندور اپلیکیشن دوستانو دا ګورئ چې دا نه وي نو ګورئ دا بیا په اسانۍ سره ډېر هغه کېږي نه. نو ډېر خوندور اپلیکیشن دوستانو خامخا خپل موبایل کې انسټال کړئ او خپل ملګري ځان ته حیران کړئ. دوستانو که ویډیو مو خوښ وي ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.